سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. پنځه څلوېښتم څپرکی. په خپل لاس مې فرعون ووژه. کله چې عامې کوټې ته راننوت، له مقدمې او فرعون ته له درناوي پرته یې وویل: اخناتونه، نور ته پاچاهي نشي کولی، خو که استعفا ورکړې خپل ځان ژغورلی شي، ګنې تا به ووژني. استعفا ورکړه او خپل زوم سمنخګر د پاچاهۍ لپاره انتخاب کړه چې ستا زوم له دې ځایه طبس ته لاړ شي او د امون لپاره قرباني وکړي. له دې قربانۍ وروسته به د امون کاهنان د هغه پر سر غوړي وموښي او د سلطنت خولۍ به یې پر سر ورکیږدي. کله چې د امي خبرې پای ته ورسېدې، هورمهب وویل: زما توره او نیزه به هم د اخناتون سلطنت وساتي او هم د هغه ځان، په دې شرط چې فرعون له دې ځایه طبس ته لاړ شي او د امون لپاره قرباني ورکړي. که څه هم د امون کاهنان به لږ وغوریږي، خو کله چې زما نیزې او تورې وګوري، غلي به شي او بیا که فرعون د سوریې د نیولو لپاره جنګ پیل کړي او حمله وکړي، کاهنان به مجبور شي چې له فرعون سره مرسته وکړي. اخناتون یوه شیبه هورمهب ته وکتل، بیا یې وویل: ما د فرعون په شان ژوند کړی او د فرعون په شان به مړ شم. هیڅکله به د یو دروغجن خدای لپاره قرباني ورنه کړم. هیڅکله به جنګ ونه کړم، ځکه چې زما خدای له جنګه بیزاره دی. له دې خبرې وروسته فرعون د خپلو جامو لمن پورته کړه او پر خپل مخ یې واچوله، له کوټې ووت او لاړ. هورمهب، عامي او زه په کوټه کې پاتې شو. زه د کوټې په غولې کېناستم او له ډېرې خواشینۍ مې د پاڅېدا توان نه درلود. هغو دواړو ته مې وکتل، ومې لیدل چې عامي خپل دواړه لاسونه پرانیستل او هورمهب ته یې وویل: ستا تورې او نیزې چمتو دي. ته له دې ښه فرصته د پاچاهۍ لپاره استفاده وکړه او دا فیصله وکړه چې د مصر د پاچاهۍ خولۍ پر سر کېږدي. هورمهب وخندل او ویل: عامي، که پر سر د مصر د پاچاهۍ د خولۍ ایښودل دومره اسانه دي، ولې ته دغه کار نه کوې؟ ته پوهیږې هر څوک چې له فرعون وروسته د مصر پاچا شي، باید د هغه کرل شوی تخم ټول کړي. نو ته ماته وړاندیز مه کوه چې د مصر پاچا شم. او که ته پوهیدای چې له اخناتونه وروسته پاچا کېدل اسانه دي، پخپله دې د سلطنت تاج پر سر کېښوده. اخناتون هیواد له کاختۍ سره مخامخ کړی دی او پر دې سربیره یې مصر داسې کمزوری کړی چې حتما به پر مصر حمله کیږي. هغه تخم چې اخناتون کرلی، یعنې کاختي او جنگ، باید د هغه فصل وری وي. که زه له اخناتون وروسته د سلطنت خولۍ پر سر کېږدم، خلک به کاختي او جنگ زما له لاسه وبولي، ځکه چې زه په لنډه موده کې نه د جنگ مخه نیولی شم او نه کاختي له منځه وړلی شم. هغه وخت بیا ستا لپاره اسانه کار دی چې ما د پاچاهۍ له ګدۍ راکوز کړې. عامي وویل: له دې کبله چې ته نه غواړې فرعون شي، بله چاره نشته مګر دا چې د فرعون زوم سمنخګر فرعون شي، او که هغه هم پاچاهي ونه منله، د هغه بل زوم توت به سلطنت ومني او تر هغه به د خلکو له قهر سره مخامخ وي چې کاختي له منځه لاړه شي او حالات ښه شي. هورمهب وویل: زه پوهیږم چې ته ولې غواړې د اخناتون یو زوم فرعون کړې، ځکه چې پوهیږې دواړه ستا پر وړاندې اراده نه لري او ته د هغوی په نوم سلطنت کولی شي. عامي وویل: خو ته یو پوځ لري او تر ما مضبوط یې. په تیره بیا دا چې که وکړای شي مهاتي په شا وتمبوي، نور به هم مضبوط شي او هیڅوک نشي کولی چې په دې هیواد کې له تا سره د برابرۍ لافې ووهي. دواړو یوه شیبه له یو بل سره خبرې وکړې او بیا عامي وویل: هورمهبه، زه اعتراف کوم چې غوښتل مې تا پر ځمکه وولم او لاس دې د پوځ له قماندانۍ لنډ کړم، خو نن سبا ګورو چې زه او ته یو بل ته اړ یو. که زه نه یم، ته د هاتي مخه نشي نیولی، او که ته د هاتي مخه ونه نیسې، زه به حکومت ونه کړی شم، ځکه چې د هاتي ځواک به په لنډه موده کې مصر ونیسي. نو راځه له یو بل سره متحد شو او د مصر په خدایانو قسم وخورو چې له یو بل سره به مرسته کوو. هورمهب وویل: زه د مصر پاچاهي نه غواړم، خو غواړم چې د مصر د ځواک قماندان واوسم. زما پوځ ځمکې ونیسي او د دې کار لپاره ستا ملاتړ اړین دی. دغه خبره درواغ مه ګڼه، ځکه چې تا ډیر ښه پیژنم، نو له تا سره د اتحاد لپاره تضمین غواړم. عامي وویل: تر دې لوی ضمانت څه کېدی شي چې ته یو پوځ لري او مصر، یعنی زه به یې خرڅ ورکوم، او آیا ستا د قدرت د ساتلو لپاره د یو پوځ له درلودلو پرته بل ضمانت کېدی شي؟ هورمهب غلی شو. هغه څه چې هیڅکله د خبرو په وخت کې شک نه کوي، په دې وخت کې ما ولید چې شکمن شو. بیا یې وویل: هغه ضمانت چې زه یې غواړم دا دی چې شهزادګۍ باکتاتون دې زما شي او زه باید ورسره منګی مات کړم.
امی وخندل ویل هورمهبه ته تر هغه ډیر هوښیار چې ما یې تصور کاوه. په دې پوهیږي هغه کس چې د اخناتون له خور میرمن باکتاتون سره واده وکړي د مصر پاچا کیدای شي. حتی پر مصر د پاچاهۍ لپاره ستا حق د اخناتون تر زمانو ډیر دی، ځکه چې اخناتون د کاهنانو د فتواو پر اساس دروغجن او ملعون فرعون دی. نو د هغه د لوڼو په رګونو کې د یو دروغجن او ملعون فرعون وینه بهیږي. په داسې حال کې چې د اخناتون خور باکتاتون لویه ده او د هغې په رګونو کې د لوی فرعون وینه بهیږي. له همدې امله که هغه ستا خور یعنی ستا میرمن شوه، ته د اخناتون د زمانو په پرتله د مصر د پاچاهۍ لپاره ډیر صلاحیت پیدا کوي. خو پوښه دغه شاهزادګۍ چې خپل پخوانی نوم باکتاتون اوس پر باکتامون اړولی دی، نو له همدې امله د امون په کاهنانو ګرانه ده. زه ستا له دغه وړاندیز سره موافق نه یم، ځکه چې که دغه میرمن چې د لوی فرعون لور ده ستا میرمن شي، ته به زما د څارنې له حلقې ووځې او په راتلونکي کې به زه پر تا هیڅ کنټرول او نفوذ ونه لرم. هورمهب وویل پوهیږم ته له دې ډارېږې چې کله زه د هغې میړه شم او زموږ زامن پیدا شي نو د مصر سلطنت به زما د زامنو مسلم حق وي. خو مه ویرېږه، زه به له تا مخکې پاچاهي ونه کړم، ځکه چې زه انتظار کولی شم تر تا ډیر ځوان یم او چمتو یم چې د خپلې تورې په وسیله له تا سره مرسته وکړم چې سلطنتي خولۍ پر سر کړې. دا چې ما له تا څخه وغوښتل دغه شاهزادګۍ زما خور شي، لامل یې دا دی چې دا پر ما ګرانه ده. د کومې ورځې چې ما ولیدله تر اوسه پورې د هغې غوښتونکی یم، او که ته خپل نفوذ وکاروې چې دغه میرمن زما خور شي، نو زه به ستا له پاچاهۍ سره مخالفت ونه کړم. امی په چورت کې لاړ. زه متوجه شوم چې ولې هغه فکر کوي. د امی د فکر لوی علت دا و چې پوشو یو ښه وسیله پیدا کړې ده چې په دې توګه هورمهب تر خپلې څارنې لاندې وساتي. ځکه کله چې پر یو سړي کومه ښځه ګرانه وي، د دې لپاره چې وکړی شي له هغې سره واده وکړي، نو هر ډول قید و شرط مني. وروسته امی وویل هورمهبه ته چې له یوې مودې راهیسې دا هیله لري چې د دې میرمنې خاوند شي، نو دومره صبر چې دې وکړ لږ نور هم زغم ولره، ځکه چې تو اوس باید په یو ستر جنگ کې ګډون وکړې. د دغه جنگ موخه پر مصر د یرغل مخنیوی دی، او اوس چې باید د جنگ ډګر ته لاړ شي، نو له دې کبله له شاهزادګۍ سره منګی نشي ماتولی. بله دا چې تر اوسه پورې له شاهزادګۍ سره خبرې نه دي شوي چې ته غواړې ورسره منګی مات کړي، او د هغې فکر هم د دې خبرې منلو ته چمتو نه دی. لږ وخت په کار ده چې دغه شاهزادګۍ چمتو شي او تا د خپل ورور په توګه ومني، ځکه هغه پوهیږي چې ته د عوامو له توکمه یې. کله چې تا دې نړۍ ته سترګې رڼې کړې، ستا د ګوتو په منځ کې د غوا د دوو ګوتو په شان خوشایي نښتې ول. خو په مصر کې یوازې یو کس شته چې کولی شي دغه شاهزادګۍ له تا سره واده کولو ته مجبوره کړي، او دغه کس زه یم. زه د مصر په ټولو خدایانو قسم خورم چې کله ما د مصر د پاچاهۍ تاج پر سر کېښود، په خپل لاس به ستاسې ترمنځ د ورورۍ او خورۍ منګی مات کړم. امی دغه خبره په داسې جدیت سره وکړه چې هورمهب یې تر اغیز لاندې راوست. وی ویل ډیره ښه ده، زه هم له تا سره مرسته کوم چې ډیر ژر د مصر پاچاهۍ ته ورسیږي او دغه شاهزادګۍ زما خور شي. دغه دوه کسان په خبرو بوخت ول او زه پر ځمکه ناست وم، نو ځکه یې نه لیدم. خو ناڅاپه د هورمهب را پام شو، وی لیدم او په خندا یې وویل اوه سینوها، ته لا دلته یې او زموږ ټولې خبرې دې واورېدلې؟ آیا په دې پوهیږې چې ته زموږ په رازونو پوه شوی یې؟ نو باید زه دې ووژنم. خو ستونزه دا ده چې ته زما ملګری او د یو ملګري وژل بې خونده کار دی. ما له دې خبرې سره وخندل، ځکه چې را په زړه شول هورمهب او امی دواړه عام خلک دي او له توکمیز پلوه د پاچاهۍ وړتیا نه لري، په داسې حال کې چې زه د فرعون له توکمه یم او د پاچاهۍ وړتیا لرم. امی چې زما خندا ولیدله وی ویل سینوها، اوس د خندا وخت نه دی، ځکه چې موږ جدي خبرې کوو، او که زموږ ملګری نه وای یا دا چې ستا ملګرتیا ته مو هیله نه وای، نو ته مو وژلې چې څوک زموږ له رازه خبر نشي. اوس به دا ستا په ګټه وي چې دغه خبره بل چاته ونه کړي چې څوک هیڅ پوه نشي چې زه د پاچاهۍ نیت لرم. که ته چمتو یې چې له موږ سره مرسته وکړې، نو موږ به په راتلونکي کې هر څه چې ته یې وغواړې درکړو. ومې ویل له تاسو سره څه مرسته کولی شم؟ امی وویل فرعون له یوې مودې راهیسې ناروغ دی، ټول پوهیږي چې د هغه ناروغي لاعلاجه ده. د درملنې یوازینۍ لاره پاتې ده چې باید وکارول شي، هغه دا چې د فرعون د سر کوپړۍ سوری شي چې له مازغوی تاواني بخار ووځي. ته هم د اخناتون ځانګړی ډاکټر او د مصر بلکې د نړۍ لوی پوه، هیڅوک ستا په لیاقت او صلاحیت کې شک نه کوي. نو همدا نن یې سر سوری کړه او د جراحۍ چاړه دې د هغه په مغزو دننه کړه چې فرعون مړ شي او د مصر له دې بدبختۍ څخه وژغورل شي.
ومې ویل آمی له دې وروسته چې فرعون مړ شي د هغه مړی به د مومیایي کولو لپاره د مړیو کور ته یوسي او هلته به یې د سر هډوکی لرې کړي چې ماغزه یې وګوري. کله چې د مړیو د کور کارکوونکي د فرعون ماغزه وګوري سملاسي پوهیږي چې ما د هغه په مغزو کې چاړنه نه یاستي او هغه مې وژلی دی. دغو خبرو پر هغو اغیز وکړ ځکه چې دواړه هیڅکله د مړیو کور ته نه وتللي او هلته یې د کار کولو ډولونه نه ولیدلي. هغوی نه پوهېدل چې د مړیو په کور کې هیڅکله د فرعون او نورو شتمنو کسانو د سر هډوکي نه پورته کوي چې د هغوی ماغزه وباسي. خو کله چې د بېوزلو مړي مومیایي کوي د سر هډوکی د یوې کاسې په شان له جمجمې څخه جلا کوي چې په اسانه او چټکه توګه ماغزه اوچت کړي، لرې یې وغورځوي او بیا هډوکی بیرته پر خپل ځای ږدي او بندوي. خو د فرعون د درباریانو او خانانو ماغزه د هغوی د پوزې له سوریو راباسي. زه په خپله کله چې د مړیو په کور کې د مړیو په مومیایي کولو بوخت وم دغه چل مې لکه چې د دې برخلیک په پیل کې وویل زده کړی و. نو که ما د فرعون په مغزو کې خپله چاړه یوه ګوته دننه کړې وای هم د مړیو د کور کارکوونکي نه پوهېدل چې ما هغه وژلی ده. خو هغه پلمه چې ما وکړه هورمهب او آمی ومنله. هورمهب وویل زه ډاکټر نه یم او نه پوهېږم چې فرعون به څه ډول مړ شي، خو په دې پوهېږم چې دغه سړی باید له منځه لاړ شي ځکه تر هغه چې دی ژوندی وي مصر به ونه ژغورل شي. ومې ویل زه ډاکټر یم، پوهېږم د فرعون طبیعت داسې نه دی چې سر یې سوری کړی شي ځکه سر یې په داسې وخت کې باید سوری شي چې د مرګ خطر نږدې وي. مګر نن سبا چې فرعون د مرګ له خطر سره مخامخ نه دی او زه هم د فرعون ملګری یم نو زه هم نه غواړم چې دغه سړی د خپل خدای له راپرزېدا څخه وکړېږي او خپل پاتې عمر په بدبختۍ کې تیر کړي. زه به هغه ته داسې شربت ورکړم چې له درد او کړاو پرته بلې دنیا ته لاړ شي او د دې شربتو اصلي ماده د کوکنارو د پوټکي شیره ده. امی ویل اپیم یادوي؟ ومې ویل هو اپیم یادوم. دغه ماده به زه له شرابو سره یو ځای کړم، په فرعون به یې وڅکم، هغه به له درد پرته په درانه خوب ویده شي او بیا به مړ شي. امی وویل آیا د فرعون له مرګه وروسته هغه کسان چې د هغه مړی مومیایي کوي د دې درملو په اغیز پوهیږي او د هغو اغیز به یې په خېټه کې پیدا کړي که نه؟ ومې ویل زه به په هغه شربت وڅکم او شربت په خېټه کې کوم اغیز نه پرېږدي. امی وویل اپیم خاص بوی لري، کله چې د هغه بوی احساس کړي و به یې نه څکي. ومې ویل له دې وروسته چې اپیم څو ځله ویشول او تصفیه شي نو خپل بوی به له لاسه ورکړي، په تیره بیا که په شرابو کې حل شي. ما اپیم او نور درمل په شرابو کې حل کړي دي. امی وویل نو ځان مه کوه، پر هغه اپیم وخوره، خو غوره نه ده چې داسې زهر ورکړل شي چې ژر اغیز وکړي. ومې ویل آمی زه خبر وم چې دې سړي د خیر نیت درلود او نه یې غوښتل چې د مصر حالات داسې شي، خو ځیل یې وکړ او د هوښیارانو خبرو ته یې غوږ ونه نیو. خلکو چې هر څه ورته وویل د هغوی خبره یې ونه منله او تل به یې ویل چې زما خدای همداسې ویلي دي. نو غوره نه ده چې داسې زهر پرې وخوړل شي چې درد ولري او ویې کړوي. د اپیمو د پوټکي له شیرې پرته بل هر ډول دارو حتی که ډیر لږ هم وي درد پیدا کوي. یوازې دغه شیره ده چې مسموم کس ویدوي او هیڅ ډول درد نه احساسوي. یوازې په ځینو کسانو کې چې کمزوري وي ممکنه د بدن یې سوړ شي او لړزه پیدا کړي. امی او هورمهب بیړه درلوده چې زه ډیر ژر فرعون ته زهر ورکړم چې امی ژر پاچا شي او هورمهب وکړی شي له شهزادګۍ باکتاتون سره چې اوس باکتامون بلل کېده واده وکړي. ما په یو جام کې نیمه پیمانه شراب واچول او درمل می پرې ورزیات کړل. ښه مې وښورول چې شراب او درمل سره ګډ شي. بیا له آمی او هورمهب سره یو ځای د فرعون د کوټې پر لور روان شوم. فرعون د پاچاهي خولۍ له سره لرې کړې وه او سلطنتي متروکه وله کړی یوې خواته یې ایښي ول او پر یو تخت اوږد غځېدلی و. آمی سلطنتي تاج پورته کړ او په لاس یې وتاله. داسې وبرېښېدله چې غوښتل یې پوه شي چې سر یې د دې خولۍ د وړلو وس لري او که نه. بیا یې وویل فرعونه ستا ډاکټر سینوها درمل درته راوړي دي چې تا معالجه کړي او کله چې روغ شوې موږ به د هغې مسلې په هکله خبرې در سره وکړو چې نن مو سره یاده کړه. فرعون سترګې پرانیستلې، پورته شو په تخت کې کېناست. موږ درې واړو ته یې ښایسته شیبه وکتل. کله چې ما ته وکتل زما بدن ورېږدېده. هغه چې زما په لاس کې د شرابو پیمانه ولیده ویې ویل سینوها کله چې یو ځناور ناروغیږي د دې لپاره چې هغه آرام کړي نو ناڅاپه یې له منځه وړي. آیا دغه درمل چې تا ماته راوړي د همدغه کار لپاره دي؟ که داسې وي نو زه له تا څخه مننه کوم ځکه چې ناهیلي له مرګ څخه هم بده ده او نن سبا مرګ زما لپاره تر هر ډول شرابو خوندور دی. ومې ویل فرعون اخناتونه
دغه درمل وخوره چې استراحت وکړای شي ځکه چې ته استراحت ته اړتیا لري. هورمهب وویل فرعون اخناتونه ایا په زړه دې کله چې ځوان وې ما په خپلو جامو کې په بیدیا کې پټ کړې چې یخ دې ونه شي. دغه درمل وخوره او ویده شه، که دې ساړه وشول زه به دې په خپلو جامو کې پټ کړم. فرعون د شرابو پیمانه له ما واخیستله او شونډو ته یې نږدې کړه، خو لاسونه یې داسې رېږدېدل چې په دواړو لاسونو یې ونیوله. لکه چې ما اټکل وکړ فرعون ښه پوهېده چې څه شی څښي، خو بیا یې هم په یوه غړپ وڅښل. پیمانه یې پر کټ کېښوده او ما راپورته کړه. فرعون څو شېبې موږ ته وکتل، له هغه وروسته یې خبرې ونه کړې. اوږد وغځېده، بیا یې ساړه وشول او ورېږدېد. هورمهب خپلې جامې وایستلې او پر فرعون یې واچولې چې لړزه یې ورکه شوه نو ویده شو. کله چې فرعون ویده شو آمي د سلطنت تاج پر سر وازمایي چې آیا د هغه سر لپاره ښه دی که نه. کله چې ما اشاره وکړه هورمهب او آمي له کوټې ووتل. زه هم وروسته راووتم او نوکرانو ته مې وویل فرعون استراحت ته اړتیا لري او ویده شوی، باید هغه راویښ نه کړئ. نوکرانو د بلې ورځې تر سهاره ویښ نه کړ او په دې ډول مړ شو. اخناتون فرعون د مرګ جام زما له لاسه یعنې د سلطنتي ډاکټر له لاسه وڅښه. زه نشم ویلی چې په بېلابېلو عواملو کې چې ما د مرګ جام هغه ته ورکړ کوم عامل ډیر پیاوړی و. آیا د مورید او تهوت مړینه د دې سبب شو چې زه د اپیمو شیره هغه ته ورکړم؟ آیا له دې امله مې مړ کړ چې پوهېدم د هغه شتون به د مصر ملت نور هم بدبخت کړي؟ آیا په مصر کې د موجود دود له مخې چې فرعون باید د هغه د ځانګړي ډاکټر له لوري ووژل شي ما فرعون وواژه چې د دودونو په اساس عمل وکړم؟ آیا دا چې په دستورو کې لیکل شوي ول چې باید دغه کار زما په لاس وشي؟ ښایي پر دغو عواملو سربیره د عامل هم اغېزناک و چې غوښتل مې زما د برخلیک لوښی ډک شي چې یوه ورځ ووایم سینوهه تا داسې برخلیک درلود چې هیڅ چا نه دی درلودلی. ښایي غوښتل مې په دې ډول خپل ځان ته خپل قدرت وښیم، ځکه چې که یو څوک ووایي زه ځان ډیر ښه پیژنم بیا هم د دې وس نه لري چې ځان بشپړ وپیژني او کله ناکله به داسې کار هم وکړي چې وروسته نشي پوهېدی ولې دغه کار کړی دی. پر بله ورځ د افق ښار په سلطنتي ماڼۍ کې د ساندو او ژړاګانو غږونه واورېدل شول. موږ ځانونه ماڼۍ ته ور ورسول. یوازې یوه کس نه ژړل او هغه ملیکه نفرتیتي وه چې د خپل خاوند د جنازې تر څنګ ولاړه وه. بې له دې چې وژاړي د هغه پر مخ یې خپلې ګوتې تېرولې. کله چې زه ورننوتم د فرعون مړي ته مې وکتل، سترګې خلاصې وې. ما ته یې کتل. ما د هغه په سترګو کې د غوسې نښې ونه لیدلې، خو تر هغه وخته چې د هغه مړی مې د مړیو کور ته یووړ او د مړیو د کور کارکوونکو ته مې وسپاره چې مومیایي یې کړي. د فرعون له سترګو شرمېدم. که له ما پرته بل چا دغه کتاب لیکلی وای دغه برخه یې نه وای پرې کې لیکلي، ځان یې د فرعون قاتل نه وای معرفي کړی، خو ما په دې کتاب کې حقیقت پرته بل شی نه دی لیکلي او وبه نه لیکم حتی که زما په تاوان هم وي. زه پوهېږم چې که کومه ورځ څوک دغه تصویرونه یعنې د مصر خط ولولي له ما څخه به ډېره کرکه وکړي چې زه درباري ډاکټر او د فرعون د اعتماد وړ کس وم، نو ولې مې هغه وواژه؟ زه تر دې زیات ځان ته د برأت ورکولو لپاره بل څه نه لرم، خو اوس چې دغه تصویرونه کاږم وایم یو هغه عامل چې زه یې اړ کړم د اپیمو د پوټکي شیره فرعون باندې وڅکم دا و چې غوښتل مې د هغه کړاو او درد ختم کړم، ځکه چې پوهېدم که له ما پرته بل څوک د هغه د وژلو تابیا وکړي نو په ډیر کړوونکي ډول به یې ووژني. خو ما لویدیځ نړۍ ته داسې واستاوه چې هغه پوه نه شو ویده دی که د ځنکدن په حال کې دی. تر دې وړاندې چې د اخناتون مړی د مومیایي کولو لپاره د مړیو کور ته ولېږدول شي د فرعون زوم سمنخګر یې د هغه پر ځای کېناوه. هغه یې فرعون وباله، تاج یې ور پر سر کړ، سلطنتي لکڼه او متروکه یې په لاس کې ورکړه. خو ځوان او نوی فرعون اندېښمن او ترهېدلی و. شاوخوا یې کتل ځکه عادت یې کړی و چې تل د اخناتون پیروي وکړي، د هغه په ارادې فکر وکړي او خپلواکه رایه او نظر یې نه درلود. آمي او هورمهب ورته وویل که غواړي چې تاج پر سر ولري باید ډیر ژر افق له کاره ووځي. حبس ته لاړ شه او هلته د مصر همیشني او ستر خدای آمون ته قرباني وکړه. خو سمنخګر د اخناتون خبره تکرار کړه او وی ویل هڅه به وکړم چې د بېڅیرې او ناڅرګند خدای وړانګه پر ټولې نړۍ وځلیږي او په دې کار کې به د خپل خسر لپاره یو معبد جوړ کړم او د خپل خدای آتون په شان به د هغه عبادت وکړم، ځکه چې اخناتون داسې کس و چې
ساری به په نړۍ کې پیدا نشي. آمی او هورمهب چې کله ولیدل سمنخګر ټینګار لري چې د اتون عبادت وکړي نو څه یې ونه ویل. پر بله ورځ ځوان فرعون د کب نیونې لپاره د نیل څنډې ته لاړ خو په اوبو کې ولوید او تمساګانو وخوړ. ځینو کسانو به ویل چې سمنخګر کله چې کبان نیول په اوبو کې ولوید او تمساګانو وخوړ خو زه په دې خبره باور نه کوم او ګمان کوم چې هغه یې په اوبو کې اچولی دی. هورمهب داسې سړی نه و چې دغه کار یې کړی وي، خو په غالب ګمان به آمی د تمساګانو خولې ته ورکړی وي چې ډیر ژر خپل هدف یعنې د مصر پاچاهي ته ورسیږي. هغه وخت آمی او هورمهب توت ته ورغلل. ویې لیدل چې له نانځکو سره د مړیو د ښخولو لوبې کوي. د هغه میرمن او د پخواني فرعون لور آنکس آتون هم ورسره لوبې کوي. هورمهب ورته وویل توت پاڅه ته فرعون شوی باید سلطنتي خولۍ پر سر کړي او د خپل خسر پر تخت کښېني. توت پاڅېد. هورمهب او آمی هغه د خپل خسر د تخت پر لور او پر ګدۍ یې کېناوه. توت وویل زه له دې کبله چې فرعون شوی یم حیران نه یم ځکه چې ځان مې تر نورو لوړ ګاڼه، خو له دې وروسته به زما متروکه بد خلک سم کړي او زما سلطنتي لکڼه به نیک خلک اداره کړي. امی وویل توت چټي خبرې پرېږده او واوره چې څه درته وایم. ته باید له دې وروسته زما خبره او امر ومنې. هر څه چې زه وایم له مخالفت پرته یې باید ترسره کړې. زموږ لومړنی کار به دا وي چې تبس ته لاړ شو. هلته به د مصر د پخواني خدای آمون په مخ کې رکوع وکړي او د هغه لپاره قرباني وکړي. کاهنان به دې پر سر تیل وموښي او د مصر سلطنتي تاج به دې پر سر کیږي. توت لږ فکر وکړ او ویې ویل که زه تبس ته لاړ شم آیا زما لپاره به د سترو فرعونانو په شان قبر جوړ کړي او آیا زما په قبر کې به ښکلې نانځکې او داسې شنې چړې لکه چې د هاتي پلاوي راکړي کیږدي؟ ځکه چې زه د دې ښار له قبرونو څخه کرکه کوم چې ډیر کوچني دي او پر دیوالونو یې انځورونه ایستل شوي دي. زه لوی قبر غواړم چې هلته ډیر شیان کېښودلی شم. امی وویل آفرین دې پر تا وي. له دې سره سره چې ماشوم یې خو بیا هم د قبر په فکر کې. ډاډه اوسه چې ستا په غوښتنه به کاهنان ستا لپاره ستر او ښکلی قبر جوړ کړي. که ته په راتلونکي کې همدومره هوښیاري وکړې نو د مصر لپاره به یو ښه فرعون شي. خو ستا نوم ښه نه دی او ستا بشپړ نوم چې توت آنخ آتون دی د تبس کاهنان یې نه خوښوي ځکه چې هغوی له هر هغه شي کرکه کوي چې په آتون پورې اړوند وي. نو سر له ننه به ستا نوم توت آنخ آمون وي. کوچني توت په دې اړه هم نیوکه ونه کړه او یوازې وویل ما خپل پخوانی نوم ډیر ښه لیکلی شوی خو خپل نوی نوم نشم لیکلی. زه نه پوهیږم هغه انځور څنګه کل کیږي چې آمون ښیي. په دې وخت کې هغه ته د توت آنخ آمون نوم ورزده کړ او خپل لومړنی نوم یې په افق ښار ولیکه. د پخواني فرعون میرمنې نفرتیتي چې ولیدل د توت آنخ آمون له پاچاهۍ وروسته هغې ته څوک توجه نه کوي نو ځان یې سینګار کړ او د هورمهب د کتلو لپاره چې بیړۍ یې په نیل کې ولاړه وه هلته ورغله. د هورمهب کوټې ته ورننوته او ویې ویل ګوري چې زما پلار آمی په دې هېواد کې څنګه د ماشومانو لوبه پیل کړې ده او یو ماشوم یې د مصر فرعون کړی دی چې وکړی شي بې جنجاله د توت آنخ آمون په نوم دی په مصر کې حکومت وکړي. په داسې حال کې چې زه په دې هېواد کې یم ټول پوهیږي چې د پخواني فرعون میرمن او د هغه د بچیانو مور یم او تر یوه ماشوم ډیره د پاچاهۍ وړتیا لرم. دا سمه ده چې زه یوه ښځه یم نشم کولی خپله خبر عملي کړی شم خو که یو سړی له ما سره مرسته وکړي نو له دې کبله چې ملکه او د مصر تر ټولو ښکلې میرمن یم او له دغه سړي سره په حکومت کې برخه اخیستلی شم. هورمهبه ما او زما ښکلا ته وګوره او فرصت له لاسه مه ورکوه. ته توره او نیزه لري او زه ښکلا او نوم. که زه او ته سره متحد شو نو پر مصر حکومت کولی شو او زموږ له حکومته به مصر ته ډیره ګټه ورسیږي. په داسې حال کې چې زما پلار آمی ډیر احمق او حریص سړی دی او که د مصر پاچا شي هېواد به تر اوسني حالت ډیر خراب کړي. هورمهب نفرتیتي ته وکتل. هغې خپلو خبرو ته دوام ورکړ او هڅه یې وکړه چې په خپلو خبرو سره نوموړی وهڅوي چې وړاندیز یې ومني. که څه هم نفرتیتي اورېدلي ول چې په هورمهب د پخواني فرعون خور ګرانه ده او زړه یې غواړي چې له هغې سره واده وکړي خو فکر یې کوو چې دغه واده به د شهزادګۍ باکتاتون د کبر او غرور له امله ونه شي. بله دا چې نفرتیتي نه پوهېده چې د هغې د پلار آمی او هورمهب ترمنځ پټ تړون شوی چې له مخې به یې هورمهب له آمی سره مرسته کوي چې هغه پاچا شي او آمی به یې په مقابل کې د هورمهب او شهزادګۍ باکتاتون د واده کولو زمینه برابره کړي.
پر دې سربیره نفرتیتي عادت شوې وه چې له خپلې ښکلا څخه په استفادې سره سړی ژر دې ته اړ کړي چې تفریح ورسره وکړي. دې فکر کوو چې د سړو د زړونو په ګټلو کې استاده ده او د دې اپوټه شهزادګۍ باکتامون ځوانه او بې تجربې ده، نه پوهېږي چې سړي څنګه وغولوي. خو د هغې ښکلا د ډېرو بچیانو د زیږولو له کبله اوس هغسې تانده نه وه پاتې، نو پر هورمهب یې اغېز ونه کړ. هورمهب وویل: ای ښکلې نفرتیتي، ما په دې ښار کې په کافي اندازه ځان ککړ کړی دی، نه غواړم چې له تا سره څملم او ځان نور هم ککړ کړم. زه باید اوس خپل یو افسر ته چې د سینا په سرحد کې دی لیک ولیکم، نو له تا سره د ساتیري وخت نه لرم. کله چې نفرتیتي دغه خبره واورېده، خپلې کتان جامې راغونډې کړې او له کوټې راووته. دغه کیسه ماته په خپله هورمهب وکړه. زه فکر کوم چې هورمهب به داسې توند ځواب نه وي ورکړی، خو ځواب به یې حتما منفي و، ځکه چې له هغې ورځې وروسته نفرتیتي له هورمهب سره دښمني پیل کړه او بیا په طبس ښار کې له شهزادګۍ باکتامون سره متحده شوه چې دغه کیسه به وروسته وکړم. که هورمهب له نفرتیتي سره ښه چلند کړی وای او هغه یې راضي کړی وای، یو قدرتمن او پیاوړی ملګری به یې پیدا کړی وای، خو هغه نه غوښتل پخوانی فرعون اخناتون له ځانه خفه کړي او د هغې له ښځې سره تفریح وکړي. زه پوهېدم کله چې هورمهب د اخناتون له مرګ سره موافقه وکړه، له مرګ وروسته هم فرعون پرې ګران و، که څه هم د اخناتون نوم یې له ټولو ډبرلیکونو او معبدونو پاک کړی و او په افق ښار کې به یې د ناڅرګند خدای آتون معبد وران کړی و. خو تر هغې ورځې چې ما هورمهب ته کتل، پوهېدم چې پخوانی فرعون پرې ګران دی. زه خبر وم کله چې د آمون کاهنان قدرت ته ورسېدل، نیت یې درلود د اخناتون مومیایي شوي جنازه چې په افق ښار کې ښخ شوی و له قبره راوباسي، ویې سوځوي او ایرې په نیل کې واچوي چې له منځه لاړ شي. خو هورمهب د خپلو څو تنو اعتباري کسانو په مرسته تر دې وړاندې چې کاهنان د هغه مړي ته ځان ورسوي، د اخناتون مړی له قبره وایسته او په کښتۍ کې طبس ته واستوه چې د اخناتون د مور په قبر کې ښخ شي. کاهنانو چې په افق ښار کې د فرعون قبر لوڅ کړ، جنازه یې پکې پیدا نه کړه، نو اوازه یې ګډه کړه چې آمون د دروغجن او ملعون فرعون مومیایي شوی مړی له منځه وړی دی چې په لویدیځه نړۍ کې یعنی له مرګ وروسته دنیایي اغېزه پاتې نه وي. آمی چې طبس ته د سفر لپاره د توت آنخ آمون د موافقې ترلاسه کولو لپاره تللی و، موافقه یې ترلاسه کړه، نو امر یې وکړ چې بیړۍ چمتو کړي، دربار حرکت کوي. آمی له افقه طبس ته د دربار په لیږدولو داسې بیړه درلوده چې هغه خواړه یې هم ونه خوړل چې په زرینه ماڼۍ یعنی سلطنتي ماڼۍ کې پاخه شوي ول، او درباریانو ته یې هم وخت ورنه کړ چې ډوډۍ وخوري. په بیړه روان شول. د دې لپاره چې وویل شي د افق ښار ملعون دی او یوه شیبه هم پکې ایسارېدل روا نه دي، نو باید بې له ځنډه دغه ښار خوشی کړی شي. خلکو خپل کورونه پرېښودل او روان شول او د توت آنخ آمون لوبتکې او نانځکې په زرینه ماڼۍ کې د تل لپاره پاتې شوي او د عمر تر پایه به د جنازې د ښخولو دستوري نندارې ته وړاندې کوي. له بیدیا راولاړ شوي باد نرمي او میده شګې د افق کوڅو ته راکاږلې. کورونه او باغونه یې له شګو ډک کړل. د لمر وړانګو او باران کورونه ورانول. په مني کې د نیل مستۍ هم د ښار وراني زیاتوله. لښتې او ویالې وچې شوي او هغه ونې له منځه لاړې چې اخناتون په زیار او مینې سره کرلې وې. د کورونو چتونه ونړېدل. په کورونو او باغونو کې د انسانانو پر ځای شغالانو ژوند پیل کړ. په دې ډول د آتون د افق ښار هغسې بیړه له منځه لاړ لکه څنګه چې په بیړه جوړ شوی و. د دې وروسته چې د بیدیا خاورو او شګو ښار لاندې کړ، نو هیچا هڅه ونه کړه چې تر هغه خاورو لاندې شویو ګران بیه شیانو د رایستلو لپاره یو ځل دغه ښار ته ورشي. هغه ځمکه چې د افق ښار پکې جوړ شوی و ملعونه بلل کېده. امون داسې لعنت پرې کړی و چې چا جرأت نشو کولی هلته ګام کیږدي او ګران بیه شیان له خاورو راوباسي. ته وا چې د افق ښار یو خوب و خیال و چې ناڅاپه له منځه لاړ او نښه یې هم پاتې نه شوه. هورمهب د سلطنتي بیړیو په مخ کې روان و چې د نیل دواړه غاړې امنې او ارامې کړي. کله چې طبس ته ننوت، په 2 ورځو کې په دې ښار کې غلا، وژنه او ګډوډي له منځه لاړه. هورمهب غلا وژونکي ونه وژل او په دیوالونو یې راځوړن نه کړل، بلکې ټول یې ونیول چې د جنګ په ډګر کې ترې استفاده وکړي.
ځکه هورمهب د هاتي د عسکرو د مخنیوي لپاره سرتیرو ته اړتیا درلوده. کله چې کوچنی فرعون تبس ته ننوت، موږ ولیدل چې د قوچانو واټ یې د فرعون په بیرغونو ښکلی کړی و او د آمون معبد د لمر د وړانګو له کبله روڼ ځلیده. فرعون د تاج ایښودو پر وخت د آمون معبد ته د تللو لپاره پر زري روان تخت سپور شو او د هغه تر شا د پخواني فرعون میرمن ملکه نفرتیتي ورپسې د هغې لوڼې روانې وې. پر دې ورځ چې فرعون د آمون معبد ته ورغی چې هلته تاج کیږدي او د آمون لپاره قرباني وکړي، نو د مصر پخوانی خدای بیخي بریالی شو. د آمون ټول کاهنان چې پر خریلو سرونو یې تیل موښلي ول ولاړ ول او د ټولو کاهنانو په مشرۍ ستر کاهن هریبور د آمون د مجسمې پر وړاندې د فرعون پر سر تیر وموښل او د زنبق او پاپیروس په نښو سره یې د مصر سور او سپین تاج د هغه پر سر کېښود. دغه دستوري د خلکو په مخ کې ترسره شوې، ځکه چې وګوري فرعون خپل تاج د آمون له کاهنانو څخه ترلاسه کړی دی. کله چې د تاج ایښودلو مراسم پای ته ورسېدل، نوي او کوچني فرعون د آمون لپاره قرباني وکړه او بیا یې هغه څه چې آمین له وران او بېوزله مصره ترلاسه کړي ول او فرعون ته یې ورکړي وو، آمون ته ډالۍ کړل. خو تر دې وړاندې چې فرعون آمون ته ډالۍ ورکړي، له هریبور سره یې خبره پخه کړې وه چې دغه ډالۍ ده ته ورکړي چې د هاتي د مخنیوي لپاره یې په جنګ کې ولګوي. د تبس اوسیدونکي پر دې ډیر خوشحاله ول چې پخوانی خدای واکمن شوی او فرعون له دې سره چې ډیر کوچنی و خو هغه ښار ته ورغلی و. انسان فطرتاً په خیالونو کې ژوند کوي، تل راتلونکي ته هیله کوي او تصور کوي چې له پخوا څخه به ښه راتلونکي ولري. خو د انسان د بدبختۍ یو عامل دا دی چې له تیرو ترخو تجربو څخه درس نه اخلي او فکر کوي چې راتلونکی به په دې دلیل چې لا نه ده راغلی تر پخوا ښه وي. له همدې امله د تبس خلکو تصور کوو چې د فرعون د پاچاهۍ دور به د سوکالۍ او خوښۍ پړاو وي. په قوچ واټ کې د فرعون په لاره کې راټول شول او پر ځمکه یې ورته ګلان شندلي ول. خو د بېوزلو له سیمو او بندر ته نږدې کورونو څخه لالوګي پورته کېدل. د تبس ښار په یوه څنډه کې اسمان تیاره و او له اورانو کورونو څخه د خرابو شوو مړو بویونه لټېدل. کارغان او مردار خواره چې د آمون د معبد پر بام ناست ول، له ډېرې چاغۍ څخه نه الوتلی شول چې نه شوی الوتلی، ځکه چې شپه ورځ به یې مړي خوړل. بېوزلې میرمنې او بې پلاره ماشومان په کنډوالو کې ګرځېدل چې وکړی شي د خپل کور ځینې شیان بیرته له خاورو راوباسي. دغه ماشومان د لوږې له کبله داسې ډنګر ښکارېدل چې د مړیو په کور کې مومیایي شوي مړي داسې وچ نه ول. ماشومان او ښځې پوهېدل چې له طب سره رحم او عاطفې کډه کړې او ډېره موده کېږي چې نه څوک چاته کوم شی ورکوي او نه یې ګېډه ورمړوي. له همدې امله یې له چا څخه د ډوډۍ او فلز خواست نه کاوه. د نیل له بندره لرې شوم او د تمسالکۍ میخانې پر لور روان شوم. میخانه کنډواله شوې وه او هغه هم اور توره کړې وه. د زړه له تله مې سوړ اسویلی ویست، ځکه چې هغه ورځ را په زړه شوه چې په دې میخانه کې زما د سترګو په وړاندې زما د خوږ ژبې او کوچني زوی تهوت مازغه په ګورز باد کړل. هغه تهوت چې زما له نسله یعنې د خدایانو د فرعون له نسله و او زما د سترګو پر وړاندې یې په مرید حمله وکړه چې هغه ښځه اسیره کړي. خو مقاومت یې وکړ او د نیزې په ګزارونو سره یې د سترګو په رپ کې سوری سوری کړه. بیا یې په داسې حال کې چې ښایي مرید ژوندی وه میخانې ته اور ورته کړ او زما ګرانه مرید ژوندی په اور کې وسوځېدله. ای د مصر خدایانو، آیا ممکنه ده ماته ووایاست چې زما مرید په دې وخت کې چې میخانې اور واخیست د سوځېدا د شکنجې له زغملو پرته مړه شوه؟ کاشکې ما همغه ډول چې فرعون مې بې له کړاوه په اپیمو سره بله نړۍ ته واستاوه مرید او کوچنی تهوت هم وژلی وای. خو زه د اخناتون فرعون د خبرو تر اغېز لاندې راغلم او په هغه وخت کې مې د ګرانې مرید او د خپل کوچني زوی تهوت د مړینې فکر ونه کړ. د حیرانۍ خبره خو دا وه چې دومره کم عقل شوی وم چې پوهېدم دا ناممکنه ده چې د مصر یا بل ملت د داسې یو خدای عبادت وکړي چې بهرنی وجود ونه لري او په سترګو ونه لیدل شي. ما ویل انسانان یوازې د یو ډول خدای عبادت کولی شي چې بهرنی وجود او څیره ولري. د دې پرته انسان فکر کوي چې د بېځایه او ناڅرګند خدای عبادت کوي. دوی په حقیقت کې د دوهمه او دریمه درجه خدایانو یعنی د سترو کاهنانو او فرعونیانو عبادت کوي. له دې کبله چې انسان د ناڅرګند او بېڅیرې خدای عبادت نشي کولی ځکه چې هیڅ درک او پوهه د هغه د درک کولو وس نه لري، نو
دغه خدای ژر هیروي. په بدل کې د هغو کسانو عبادت کوي چې وایي موږ د خدای زامن یو، یا د هغه له لوري راغلي یو، او یا مو د هغه غږ اوریدلی دی او له هغه سره مو خبرې کړي دي، ځکه چې دا انسان د یو بهرنی وجود لري او خلک یې لیدلی شي. په راتلونکي کې به هم همداسې وي، او هر ځل چې یو ناڅرګند او بېڅیرې خدای رامنځته کیږي، که وغواړي چې بریالی شي باید یو کس خلکو ته معرفي کړي او د هغه له ژبې له خلکو سره خبرې وکړي. خو د دغه سړي له مرګ وروسته هغه کاهنان چې د ده ځای ناستې کیږي د عبادت وړ ګرځي، ځکه چې انسان دا وس نه لري چې له انسان، حیوان او جماداتو پرته د بل شي عبادت وکړي. که اخناتون فرعون د خپل خدای لپاره یوه بڼه ورکړې وای، دغه کار به نه کېده او دغه فتنې به نه وای رامنځته شوې. زما مرید او تهود به نه وای وژل شوي، زما پر سر به د بدبختۍ او خوارۍ ایرې او خاورې نه وای تویې شوي، او یو ځل بیا به په دې نړۍ کې نه وای یوازې شوی. زه تصور کوم چې د نړۍ تر ټولو خطرناک شی د یو فرعون اصلاح غوښتونکی فکر دی، ځکه چې دغه اصلاح غوښتونکي افکار حتی که د خیر ښېګڼې هم وي، خو ډیر کسان بدبخت کوي. له لرې مې د خلکو د شور او ځواک غږ اورېده چې د فرعون لپاره یې خوشحالي کوله. خلکو تصور کوي چې نوی او کوچنی فرعون له ماشومتوبه د خپل قبر په فکر کې دی او غواړي د ځان لپاره قبر جوړ کړي، نو دا به داسې فرعون وي چې له بې عدالتۍ سره به مخالف وي. دی کولی شي ظلم له منځه یوسي او عدالت او سوکالي راولي. خلک خبر نه ول چې د پخواني فرعون خدای له دې سره چې د سولې، برابرۍ او د شتمن او بډای د توپیر د ختمېدا غوښتونکی و، خو بیا یې هم خلک بدبخت کړل. د نوي فرعون خدای همغه ظالم او قهرجن خدای آمون دی چې نوی رامنځته شوی او ډیر وږی او تږی دی. ډیره موده وشوه چې کوم شی یې نه دی خوړلی او نه څښلي، او د هغه د مړولو لپاره به د مصر د ټولو خلکو د لاس محصول او د هغه د تندې د ماتولو لپاره به د دې ټاټوبي د ټولو بچیانو وینه کفایت ونه کړي. پخواني فرعون له ما څخه د مرګ پیمانه واخیسته، ویې څښله او آرام شو، ځکه چې له مرګ وروسته هر شی هیریږي. خو زه ژوندی پاتې شوم او نشم کولی هغه څه هیر کړم چې ما اوریدلی، لیدلی او پر ما تیر شوي. د تمثال لکۍ د میخانې له کنډوالو د تبس د بندر پر لور روان شوم. د تبس بندر چې غلی او تش ښکارېده، د خالي زنبیلونو او شلېدلو پړیو په لیدو یې سړی پوهیده چې دغه ځای یو وخت د ترانسپورت د فعالیت مرکز و. ناڅاپه د زنبیلونو او ټوکریو له منځه یو ډنګر او خوار سړی راووت، زما خواته راغی. خپلې ننوتې او مړاوې سترګې ما ته ونیولې او ویې ویل: ایا ستا نوم سینوهه دی؟ ایا ته همغه سلطنتي ډاکټر نه یې چې د اتون په نوم دې د بېوزلو ټپونو معالجه کول؟ زه نه پوهېدم چې د هغه هدف څه دی، ځکه غلی شوم او ومې کتل چې نور څه وایي. هغه سړي وویل: ایا ته همغه سینوهه نه یې چې د خپلو نوکرانو په مټ دې پر بېوزلو ډوډۍ ویشله او هغوی به ستا له خولې ویل چې دا د اتون ډوډۍ ده، ویې خورئ او له اخناتونه راضي اوسئ؟ تا چې پر خلکو ډوډۍ وویشله، اوس هم ماته ډوډۍ راکړه، ځکه چې له څو ورځو راهیسې زه د دغو ټوکریو او زنبیلونو په منځ کې ژوند کوم او له لوږې څخه د تللو او ګرځېدلو وس نه لرم. ما وویل: ته وینې چې ډوډۍ نه لرم، خو ته ولې تر زنبیلونو او ټوکریو لاندې ژوند کوې؟ هغه سړي وویل: ما یوه جونګړه درلوده چې ډیره کوچنۍ وه او له هغې څخه د خوسا شویو کبانو بوی لټېده، خو له دې سره سره به د شپې مهال او دغه راز په باد و باران او ډیر لمر کې پکې څملاستم. یوه ښځه مې درلوده چې ښکلې نه وه، خو زما خپله میرمن وه. همداراز ما څو زامن درلودل چې له یوې مودې راهیسې وږي ول، خو نن سبا کور نه لرم او جونګړه مې ورانه شوې. نن میرمن نه لرم، زما ښځه یې وژلې. اوس بچیان نه لرم، زما بچیان یې له منځه وړي او د دې ټولو مسؤلیت ستا د خدای پر غاړه دی. سینوهه: ستا خدای اتون زما جونګړه، ماشومان او میرمن راڅخه واخیستل او زه یې پر تورو خاورو کېنولم. اوس زه باید له ګرمۍ او یخنۍ څخه د تیښتې لپاره تر دغو زنبیلونو لاندې پټ شم. د هغې ورځې چې دغه نړۍ جوړه شوې، ستا د خدای په شان سپیره او بېرحمه خدای نه دی لیدل شوی. زه پوهیږم چې مړ به شم، خو په دې خوشحاله یم چې ستا خدای یې له منځه یووړ چې له دې وروسته د مصر خلک بدبخت نشي. د دې خبرې وروسته دغه سړی پر ځمکه ولوېد، ویې ژړل، خو ما له هغه سره مرسته نشوه کولی، نو ترې لرې شوم. وروسته د بېوزلو محلې ته ننوتم او هغه ځای ته ورسېدم چې د مسګر یعنې زما پخوانی کور پکې و. ومې لیدل چې کور د تبس د نورو کورونو په شان رنګ شوی دی او د اور لوګیو تور کړی دی. کور ته څیرمه ونې وچې شوې وې، خو د دیوال په خوا کې د یوې کوچنۍ جونګړې نښې راښکاره شوې چې په مخ کې یو منګی ایښی و او داسې برېښېده چې کوم څوک دلته ژوند کوي.
ځکه چې د منګي لوندوالي شاهدي ورکوله چې اوبه پکې دي. ما د دې جونګړې پر لور ګام واخیست. ناڅاپه مې ولیدل چې زما نوکره موتی په ګډوډو ویښتانو سره په داسې حال کې چې ګوډه کېدله جونګړې راووته او ویل بختوره ده دغه ورځ چې زما بادار بیرته راستون شوی دی. د موتی په لیدو داسې حیران شوم چې تصور مې وکړ دا موتی نه بلکې اروا یې ده، ځکه ماته ویل شوي ول چې هغه یې وژلې ده. له هغې مې پوښتنه وکړه موتی آیا ته ژوندی یې؟ موتی څه ونه ویل، پر ځمکه کېناست او په دواړو لاسونو یې خپل مخ پټ کړ. هغه ډېرې ډنګره شوې وه او پر بدن یې د ښکر د ټپ نښه لیدل کېده. داسې راته معلومه شوه چې حوصله یې نه درلوده. ما ته د هغو شیانو کیسه وکړي چې پرې تیر شوي ول او ما هم نه غوښتل چې په ډېرو پوښتنو سره د هغې کړاو نور هم زیات کړم. د کاپتا پوښتنه مې وکړه. موتی راته وویل کاپتا د کارګرانو او موریانو په لاس وژل شوی دی، ځکه کله چې ولیدل هغه د امون عسکرو ته د اوربشو اوبه او شراب ورکوي دوی غوسه شول او هغه یې وواژه. خو ما پر دې خبرو باور ونه کړ، ځکه را په زړه شول چې کله اتون نسکور او امون واکمن شو کاپتا ژوندی و. هغه زما مخه ونیوله او اجازه یې را نه کړه چې د تمثال لکۍ میخانې اور ته ور ودانګم او د مریت او تهوت مړي ترې راوباسم. دا هغه وخت و چې د صلیب ټول پلویان کارګران او مریان له منځه تللي ول. داسې څوک نه و پاتې چې کاپتا ووژني. له دې وروسته چې زه له طب سره وتلی وم که څه هم په ښار کې ګډوډي وه خو کاپتا تر دې ډېر هوښیار او چالاک و چې په ګډوډۍ کې دی. له دې سره چې د امون د ملاتړه یې هم استفاده کولی شوه مړ شوی وي. کله چې موتی ولیدم چې غلی یم او خبرې نه کوم ناڅاپه غوسه شوه. ویل آیا پوهیږې چې ستا ځیل بالاخره څه نتیجه ورکړه؟ تا تر وروستۍ ورځې ویل چې اتون به بریالی وي خو همهغه او هم تا دواړو ماتې وخوړه. اوس د یو بېوزله سړی او باور لرم چې وږی او دلته راغلی چې له ما څخه یوه ګوله ډوډۍ ترلاسه کړې. پوهیږم چې د ویدېدا لپاره ځای نه لري نو غواړي چې په دې جونګړه کې له ما سره څملې. کله چې سهار راپاڅې ما به د اوربشو اوبه او کبان وغواړي او که مې ډېر ژر درته رانه وړل نو په سوټي به مې ووایې. وګوره ستا او زموږ له ژونده ستا د ځای له امله پر دې ورانې کنډوالۍ سربیره بل څه نه دي پاتې شوي. زه به دلته مړه شم بې له دې چې کوم قبر ولرم، ځکه چې د قبر د اخیستو توان نه لرم او له دې کبله چې بېوزله یم نو له مرګه وروسته به مې څوک د مرګ کور ته هم یونسي چې مړی مې مومیایي کړي. له دې کبله چې زما مړی بوی ونه کړي نو په قبر کې به یې هم نږدي او په نیل کې به یې واچوي. ما به هم د نورو هغو زرګونو کسانو په شان چې د تمساګانو خوراک شول د نیل ځناور وخوري. کله چې موتی دغه خبرې کولې ما ته ژړا راغله، ځکه را په زړه شول چې ځوان وم. زما د ناپوهۍ او بې پروایۍ له امله هغه ښځه او سړی چې ما مور او پلار بلل بې قبره پاتې شول. ما د دې لپاره چې ځان ته د یوې ښځې پام راوړوم حتی د هغوی قبر هم خرڅ کړ. هغې ښځې په اصل کې له ما سره د مجلس وړتیا هم نه درلوده، خو کله چې زه ولیدم ځان یې یوه محترمه او ویاړمنه میرمن معرفي کړ. اوس هم زما نوکره موتی قبر نه لري او که نن ما دا فکر نه وی کړی چې دلته راشم او هغه وګورم ممکنه وه چې مړه شي او جنازه یې په نیل کې واچوي، ځکه هغه کس چې نه د جنازې د مومیایي کولو وسیلې لري او نه قبر نو له مرګ وروسته یې ځای د نیل سیند دی. کله چې موتی زما ژړا ولیده غوسه یې سړه شوه. ویل سینوها غم مه کوه، لا هم د دې کور تر کنډوالو لاندې لږ غنم شته او د نباتي غوړیو څو منګې هم لرم. همدا اوس به لږ غنم اوړه کړم، تا ته به ډوډۍ پخه کړم، بیا به له ځان سره یوه ډوډۍ یوسم او په بدل کې به یې د اوربشو اوبه واخلم او تا به موړ کړم. زه او ته باید په ګډه دلته یو وړوکی کور جوړ کړو چې ته وکړی شي هلته کښېنې او خپل طبابت وکړې. که څه هم خلک بېوزله شوي او فیس نشي ورکولی خو ته په طبابت کې ډېر شهرت لري، ډېر ناروغان به درته راشي، هیڅ غم مه کوه. که ناروغان تا ته رانغلل بیا دې زه هم نه پرېږدم چې ته وږی پاتې شي. د ورځې له پلوه به د شتمنو کسانو کورونو ته ځم، د هغوی جامې به وینځم او په بدل کې به یې ستا لپاره د اوربشو اوبه راوړم. خو له تا څخه هم یوه هیله لرم او غوښتنه لرم، هغه دا ده چې له دې وروسته طبس او مصر ته بل خدای مه راوله، ځکه په مصر کې د شته ډیرو خدایانو په وجود موږ څه خیر ولید چې ته یو بل خدای راولې. که خدایانو دا وس درلودی چې د بشر کارونه اصلاح کړي نو هغو زرګونو خدایانو به دغه کار کړی و چې تر اوسه راغلی دي. دغه خدای چې تا به ویل تر ده بل ځواکمن خدای نشته، وګوره څومره ناخوالي یې رامنځته کړي او تا ولیدل چې څنګه څو تنو ښکرورو هغه راوپرځاوه. آیا دا لیونتوب نه و چې دومره وینې وبهول شي او دا بدبختۍ رامنځته شوې؟ تا خپله شتمني له لاسه ورکړه او دیوالیه شوې، مګر بیا هم همغه پخوانی خدای خدایي کوي. څومره چې په مریت او تهوت
زما د زړه خوږې د پر تا مې دومره رحم نه کیږي ځکه چې ته سړی او د ټولو سړیو په شان یو ماشوم او لیونی یې. یو سړی له دې کبله چې نارینه دی هیڅکله نه هوښیارېږي او تل به ماشوم او لیونی وي. خو مرید هوښیاره او صابره ښځه وه. پر ما د لور په شان ګرانه وه او تهود به هره شپه زما پر لمنه ویده کېده. د دې کبله چې زما اوښکې همغسې بهېدې نو موتي مجلس بدل کړه او ویې ویل سینوهه د وخت په تېرېدا سره هر څه سمیږي. ته به دغه بدمرغۍ هېرې کړې. بیا به ستا بدن او غومبري دومره ډنګر نه وي ځکه چې زه به د پخوا په شان تا ته ښه خواړه او شراب درکړم او ته به بیرته چاغ او هډور شې. زه به په دې خبرو سره قرار شوم. ومې ویل موتي زه د دې لپاره نه یم راغلی چې تا په تکلیف کړم. زه له دې ځایه ځم او ښایي تر ډېرې مودې پورې بیرته رانه شم. زه دلته د دې لپاره راغلم چې هغه کور وګورم چې په سوکالۍ کې مې پکې ژوند کاوه او د دې کور په مخ کې ګڼې ونې وګورم چې اوس وچې شوي دي. ما غوښتل یو ځل بیا د خپل کور انګړ ووینم چې زما زوی تهود به پکې لوبې کولې. خو اوس ګورم چې د کور انګړ له خاورو او لوټو ډک دی. تا وویل زه دیوالیا شوی یم. دا دې سمه خبره وکړه ځکه چې ما خپل شته له لاسه ورکړي. خو لا هم دومره شتمني لرم چې ستا لپاره څه ناڅه فلزات راواستوم چې د ځان لپاره شیان پرې واخلې او که دې زړه غواړي نو دغه ځای جوړ کړه او ژوند پکې کوه. زه ستا په خبرو خفه شوی نه یم او په دې هم پوهېږم چې ستا ژبه د غومبسې د لشې په شان تېره ده خو ستا روح د مینې او محبت زانګو ده. نو اوس له تا سره خدای پاماني کوم او نن یا سبا به درته فلزات راولېږم. موتي وژړل. پر سر یې خاورې باد کړې او ویې ویل زه نه پرېږدم چې لاړ شي ځکه ستا له سترګو داسې ښکاري چې ته وږی او باید ډوډۍ درته پخه کړم چې ویې خورې او ځواکمن شي. د دې لپاره چې موتي خفه نه شي زه هم پاتې شوم. هغې راته ډوډۍ پخه کړه او زما په مخ کې یې کېښوده. خو ما اشتها نه درلوده ځکه چې د تهوت او مرید فکرونو د ډوډۍ اشتها راڅخه اخیستې وه. موتي وویل سینوهه وخوره چې ځواکمن شي. زما د ډوډۍ مزه یاد ساته ځکه چې زه اټکل کوم له تیرو ټولو کړاوونو سره بیا هم پر ځان نورې ناخوالې راولې. خو هڅه وکړه چې ډېر ژر بیرته راستون شي. زه به ستا د راتګ په تمه یم او که زما د قبر د اخیستو مسله حل شوه نور به د راتلونکي لپاره اندېښنه ونه لرم ځکه زه لا جسماً پیاوړی یم او د شتمنو د کالیو په وینځلو او ډوډۍ پخولو باندې به خپله ګزاره وکړم. پر دې ورځ زه تر ماښامه د دې جونګړې تر څنګ له موتي سره وم. ډېر غمجن وم او له ځان سره مې وویل کله چې مې موتي ته فلز ورکړ نور به بیا دې کنډوالۍ ته رانه شم ځکه چې د دې کنډوالو په لیدو مې اروا غمجنه کېږي او تل به ځان تر نورو بدبخت او خوار ګڼم. تر لمر لوېدو مخکې د پاچاهۍ زرینې ماڼۍ ته لاړم. له هغه ځایه مې لږ فلز راوړل او موتي ته مې ورکړل. بیا مې له موتي سره خدای پاماني وکړه او ومې ویل خپل ژوند داسې برابر کړه چې ته وا له دې وروسته به هیڅکله ما ونه وینې خو کله چې فرصت پیدا شو زه به بیا راشم. کله چې له دې ځایه ستون شوم ومې لیدل چې د تبس د ښار ځینې برخې په مشالونو سره روښانه شوي او په ځینو کوڅو کې د موسیقۍ غږونه اورېدل کېږي. زه پوه شوم چې دغه ورځ د توت آنخ آمون د تاج پر سرولو ورځ ده او خلک د هغه لپاره خوشحالۍ کوي.